السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې جوړ او روغ یاست. د تیرې درسي ویډیو په دوام باندې چې د ډي آر پر ډي ایکس او ډي ټای پر ډي ایکس قیمتونه په لاس راوړي و، نو راځو د ډي پی پر ډي ایکس قیمت په لاس راوړو. د دې لپاره راځو د قیم مختصاتو سیستم ته، درې بعدي فضا ته، د ایکس وای زید په مستوي کې یو شعاعي وکتور فرض کوو چې د آر شعاعي وکتور دی، د دې مختصم په ایکس وای مستوي کې په رو سره ښیو چې دا رو د ایکس د محور سره د پی په اندازه باندې زاویه جوړوي. که چیرې دا د وای د محور سره موازي او داسې د ایکس د محور سره موازي رسم کو، نو اوس دا د وای سره مساوي او موازي ده، او دا د ایکس جوړه ده. که ټانجنټ د پی واخلو، ټانجنټ د پی زاویه مساوي کیږي وای تقسیم پر ایکس باندې. راځو دا خوا مشتق پی ته اخلو، نظر پی ته، د دې خوا مشتق نظر ایکس ته اخلو، نو ډي تقسیم پر ډي پی ټانجنټ د پی دا مساوي کیږي ډي تقسیم پر ډي ایکس د وای تقسیم پر ایکس. راځو که د دې خوا مشتق واخلو، دا سیکنډ مربع ده د پی ډي پی کیږي، او د دې خوا مشتق واخلو د تقسیم د قانون په اساس باندې وای زبر ضرب د ایکس منفي ایکس زبر ضرب د وای تقسیم پر ایکس مربع باندې ضرب د ډي ایکس. اوس دا چې وای زبر مشتق ثابت عدد دی، نو مشتق یې صفر کیږي، دا صفر کیږي، او د ایکس زبر مشتق یو کیږي، نو نتیجه په لاس راځي چې سیکنډ مربع د پی ډي پی دا مساوي کیږي سیکنډ مربع د پی ډي پی دا مساوي کیږي دې خواته منفي وای تقسیم پر ایکس مربع ډي ایکس. که د مساوات دواړې خواوې پر سیکنډ مربع ډي ایکس باندې تقسیم کو، سیکنډ مربع ډي ایکس باندې، دا خوا هم پر سیکنډ مربع ډي ایکس تقسیم کو، نو دلته به سیکنډ مربع د سیکنډ مربع سره خلاص شي، ډي پی تقسیم پر ډي ایکس دا به مساوي شي منفي وای تقسیم پر ایکس مربع ضرب د سیکنډ مربع ډي ایکس به د ډي ایکس سره خلاص شي. که راسو ډي پی تقسیم پر ډي ایکس به مساوي شي د ایکس د وای پر ځای باندې قیمت کښېږدو. د وای قیمت راته معلوم دی چې وای مساوي کیږي آر ضرب د سین د چټا منفي آر سین چټا سین پی تقسیم پر آر مربع سین مربع د چټا ضرب د کوسین مربع د پی ضرب د سیکنډ مربع د پی. سیکنډ مربع چې د کوسین معکوس دی، دا به سره خلاص شي، یو سین به د چټا به د سین چټا سره خلاص شي، او یو آر به د آر سره خلاص شي، نو د چا قیمت د ډي پی پر ډي ایکس قیمت به مساوي شي دلته منفي سین پی تقسیم پر آر سین چټا باندې، چې دا به د ډي پی پر ډي ایکس قیمت به مو په لاس راوړی وي. اوس راځو د ډي پی پر ډي ایکس قیمت مو په لاس راوړی،
डी سای تقسیم پر डी واي دا مساوي کیږي डी سای تقسیم پر डी آر ضرب د डी آر تقسیم پر डी واي مثبت डी سای تقسیم پر डी थीटा ضرب د डी थीटा تقسیم پر डी واي مثبت डी سای تقسیم پر डी سای تقسیم پر डी پی ضرب د डी پی تقسیم پر डी واي په دې معادله کې اوس موږ ورته راځو د डी آر پر डी واي قیمت د डी थीटा پر डी واي قیمت او د डी پی پر डी واي قیمتونه خلاص راوړو لومړی راځو د डी آر پر डी واي قیمت خلاص راوړو डी آر پر डी واي دا مساوي کیږي د डी د یا پر डी واي د آر پر ځای باندې قیمت لیکو د آر قیمت موږ ته معلومو چې x مربع مثبت y په توان د 2 مثبت z په توان د 2 په توان د تر جذر لاندې یا کل په توان د 1 پر 2 کله دې مشتق واخلو نو دا مساوي کیږي توان ضریب ګرځو 1 پر 2 ضرب د نظر y ته مشتق اخلو د 2 مشتق چې دی 2y کیږي تقسیم پر د دې د توان څخه منفي 1 کوو یو چې منفي کړو منفي 1 پر 2 پاتې کیږي نو دا به مخرج ته ولاړ شي یعنی x مربع مثبت y مربع مثبت z په توان د 2 کل په توان د 1 پر 2 چې دا په اصل کې د r قیمت دی نو डी r پر dy دا به مساوي شي 2 به د 2 سره اختصار شي y تقسیم پر دا قیمت د r دی پر r باندې راځو د y پر ځای خپل قیمت وضع کو چې r sin थीटा sin p تقسیم پر د r پر ځای باندې به هم خپل r وضع کو r به د r سره خلاصي نو sin थीटा sin p دا به د چا قیمت شي دا به د डी آر پر डी واي قیمت شي نو دلته به ولیکو چې डी آر پر डी واي دا مساوي کیږي په sin थीटा sin p سره اوس راځو موږ ته د डी थीटा پر डी واي قیمت په لاس راوړو डी थीटा पर डी वाई قیمت ته پلاستر راوړل لپاره به د دې قیمت ته پلاستر راوړل لپاره راځو دې معادلې ته چې کوسین د थीटा دا مساوي کیږي z تقسیم پر r باندې د دې خوا مشتق نظر چا ته اخلو थीटा ته d تقسیم پر d थीटा d थीटा کوسین د थीटा دا مساوي شي d تقسیم پر dr z تقسیم پر r خلاص زموږ په کار دلته په بخښنې سره د دې خوا مشتق و د کوسین थीटा مساوي z تقسیم پر r د دې خوا مشتق نظر y داخلو یعنی d تقسیم پر dy او د دې خوا مشتق هم نظر y داخلو d تقسیم پر dy اوس راځو که وګورو دلته خو y نشته نو d تقسیم پر dy کوسین د थीटा
دلته جی ټیټا تقسیم پر جی ټیټا ور ضربوو دا مساوي سي زید تقسیم پر آر डी वाई کله داسې ولیکو چې डी تقسیم پر डी वाई زید تقسیم پر آر ضرب د डी آر تقسیم پر डी آر به ور ضرب اوس راځو د دې ځای ته تغیر ورکوو डी تقسیم پر डी ټیټا کوسین ټیټا ضرب د डी ټیټا تقسیم پر डी واई دا به مساوي سي دلته که چیرې د دې ځای ته هم تغیر ورکړو डी تقسیم پر डी آر ضرب د زید تقسیم پر آر ضرب د डी آر پر डी واई کراسو د دې خوا مشتق واخلو که د دې خوا مشتق واخلو نو دا به منفي سین ټیټا डी ټیټا تقسیم پر डी واई سي او دا مساوي سي د دې خوا که مشتق واخلو نظر آر ته نو زید ثابت دی نو زید زبر ضرب د آر منفي آر زبر زید تقسیم پر آر مربع डी آر پر डी واई دا به صفر سي او دا به هم یو سي نو منفي سین ټیټا डी ټیټا تقسیم پر डी واई دا مساوي سي په منفي دا یو کېږي چې په زید کې ضرب کو دا منفي زید تقسیم پر آر په توان ده 2 ضرب د डी آر پر डी واई پر ځای باندې مقیمت وضع کوو डी آر پر डी واई پر ځای مقیمت په لاس راوړی دي سین ټیټا ټیټا ضرب د سین پی اوس راځو डी ټیټا تقسیم پر डी واई دا مساوي کیږي د زید پر ځای به هم قیمت ولیکو او د آر پر ځای باندې به منفي د زید پر ځای باندې به قیمت ولیکو د زید قیمت چې دی آر کوسین ټیټا ضرب د سین ټیټا ضرب د سین پی تقسیم پر آر باندې مربع باندې یو آر به د آر سره خلاص شي نو او د مساوات باندې خو پر منفي سین ټیټا باندې تقسیم کو پر منفي سین ټیټا باندې منفي او پر منفي باندې مثبت شي دا خو به سره ولاړ شي डी ټیټا تقسیم پر डी واई دا به مساوي سي منفي پر منفي باندې مثبت کوسین ټیټا ضرب د سین سین ټیټا به سین ټیټا سره خلاص شي سین پی تقسیم پر آر باندې چې د डी واई پر डी زید قیمت په پلاس د डी ټیټا پر डी वाई قیمت په پلاس راسي چې مساوي وسی کوسین ټیټا ضرب د سین پی تقسیم پر آر باندې اوس راځو د डी पी پر डी वाई قیمت په لاس راوړو
د ډي پی پر ډي وای د قیمت په لاسته راوړلو لپاره ډي پی تقسیم پر ډي وای دا مساوي کیږي. د دې د په لاسته راوړلو لپاره راځو ټانجنټ د پی مساوي کیږي وای تقسیم پر ایکس. د دې خوا مشتق نظر ایکس ته اخلو، نظر پی ته اخلو، ډي تقسیم پر ډي پی ټانجنټ د پی دا مساوي سي. زموږ هدف ډي پی پر ډي وای دی، نو د دې خوا مشتق په نظر وای ته واخلو، یعنی ډي تقسیم پر ډي وای د وای تقسیم پر ایکس. د دې خوا که مشتق واخلو نو منفي مثبت سیکنډ په توان د 2 د پی ضرب د ډي پی به سي. او د دې خوا که مشتق واخلو دا چې وای متحول دی نو وای زبر ضرب د ایکس منفي ایکس زبر ضرب د وای تقسیم پر ایکس په توان د 2. سیکنډ په توان د 2 د پی به مساوي سي ضرب د ډي پی، ډي پی دا به مساوي سي. دا چې ایکس زبر ثابت عدد دی نو د دې مشتق په 0 سي، وای زبر مشتق په 1 سي، دا ایکس تقسیم پر ایکس په توان د 2 وبخښئ ډي وای. ډي وای یو ایکس په د ایکس سره ولاړ سي نو دغه مشتق په لاس راسي چې سیکنډ په توان د 2 د پی ډي پی دا به مساوي سي یو پر ایکس ډي وای. دواړه خواوې به پر سیکنډ مربع پی ډي وای باندې تقسیم کړو. دا خوا به پر سیکنډ په توان د 2 پی ډي وای باندې تقسیم کړو. ډي وای به د ډي وای سره خلاصي، دې خوا ته به سیکنډ مربع د سیکنډ ډي پی تقسیم پر ډي وای دا به مساوي سي یو پر ایکس ضرب د یو پر سیکنډ په توان د 2 پی. د ایکس پر ځای به قیمت وضع کړو نو پی تقسیم پر ډي وای دا مساوي سي د ایکس قیمت دی آر یو پر آر ساین ټیټا کوساین پی ضرب د سیکنډ مربع د پی. یو سیکنډ مربع به د کوساین سره خلاصي نو ډي پی تقسیم پر ډي وای دا مساوي سي یو تقسیم پر آر ساین ټیټا او سیکنډ پی. توجه څخه مننه.